جنرالان بربري جنرال د افریقا د وچې په سرحد کې ولاړ و او د اروپا د وچې سرحد ته یې کتل. هغه د هغو نیلي اوبو پر سر چې دا دوه وچې له یو بل څخه جلا کوي او اتلانتیک سمندر له مدیترانې سره نښلوي سترګې نیولې وې. دا یو تنګی دی، یوازې 8 میله پلن، چیرې چې دواړه وچې تر ټولو نږدې دي. دغه جنرال یو تکړه سرتیری و، د ګډو جګړو تجربه کار، له زیږون سره مشر او زړور بې پروا د جنګیالیو په میدان کې جنګېدو چې تل به د جګړې تر ټولو تودې برخې ته ور ټوپ وهل او خپلې وسلې به یې په مرګونې اغېز کارولې. سره له دې هغه دومره ذهني واټن درلود چې د وینې تویونې جګړې له پرېکنده او زورور حالت څخه به پورته فکر وکړی شي او خپل فوزونه به یې په ماهرانه مهارت سره سمبال کړي. د دغه فکر هیچا نه و کړی.